که دا راته ووایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې د زندانونو وضعیت په څه ډول دی؟ الحمدلله د اسلامي امارت د راتګ سره نن دلته په ټولو ولایتونو محبوسین چې څومره دي زندانونو کې دي حافظان دي. د صنعتي په بخش کې چې موږ دوی ته زمینه مساعده کړې ده د حرفوي زده کړو کې نجاري ده، فلزکاري ده، قلم بافي ده، خیاطي ده. ځینې رسنۍ تور دام پورې کوي چې په زندانونو کې سزا ورکول کېږي او 2010 دومره تعداد محکوم شده محبوسین موږ لرو. هغه اشخاص چې په زندانونو کې مدرسې وایي او درسونه کوي د کمیسیون د لارې باید دوی دپاره لیستونه جوړېږي او د دوی عدل قید موده به ټیټېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلامي امارت د بیا حاکمیت او 3 کلن مزل په جریان کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه وشول. د مادي پرمختګونو ترڅنګ په هیواد کې اسلامي شریعت تطبیق لپاره ګړندۍ هڅې او اقدامات ترسره شول او په ټولنه کې عدالت تامین شو. دا چې په دې 3 کلن مزل کې د افغانستان د زندانونو وضعیت څه ډول و، د زندانونو اړوند کوم پرمختګونه شوي او چارې څومره په مسلکي او منظمه توګه مخې ته تللي، دا او د ورته پوښتنې به نن د افغانستان د زندانونو چارو سمون د ادارې له نظامي مرستیال لوی پاسوال قاري حبیب الله بدر څخه پوښتم. قاري صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلاست درته وایم خپرونې ته. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد وصلي اما بعد. مننه ستاسو څخه هم کوم تاسو ټیم څخه چې زندانونو چارو سمون ادارې ته راغلی او د افغانستان مظلوم کړېدلي ولس ته د زندانونو چارو سمون ادارې د محبوسینو معلومات شریکوي. هر کله راشئ، خدای مو راوله. کور مو آباد. قاري صاحب محترم، د لومړنۍ پوښتنې پر څیر که دا راته ووایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې د زندانونو وضعیت په څه ډول دی؟ الحمدلله د زندانونو چارو سمون اداره کوشش کوي چې د محبوسینو د اسانتیاو د دوی د خوراک او بودباش دپاره حلي ځلې نستړي کېدونکې منډې ترړې کړي. د تیر د جمهوریت په وخت کې په زندانونو کې وهل، ټکول، زورول، تعذیر او سکنجې او شهدا وه چې موږ سره اسنادونه هم شته. خو بعد الفتح الحمدلله د څرمه د تعداو نه موږ دغه سلسله شروع کړه په ټول افغانستان کې. الحمدلله اوس د څومره زندانونه چې دي ټول په مدرسو، په مکتبو، په حرفوي، په زده کړو باندې جوړ شوي دي. این مدرسه د اکثر ولایتونو د اوس درګرده حافظان فارغېږي. په لنډو مودو وختونو کې د پکتیا نه او د غزني نه او د قندهار نه، د ننګرهار نه او د نورو ولایتونو نه درګرده خوست نه حافظان فارغېږي. په لنډ وخت کې به لوی کچه د حافظانو او قاري صاحبانو نه د حرفوي زده کړو نه په لنډ وخت کې به هغه فراغت کې به انشاءالله ولس ته هم معلومه شي چې زندانونو چارو سمون اداره څومره اسانتیاوې او زمینه مساعده کړې دي محبوسینو دپاره. قاري صاحب مرګ په همدغې موضوع باندې لږ تم کېږو. د تېرې ادارې پر مهال یا د زندانونو له وضعیت څخه به تاسې ضرور خبر یاست او که له اوس سره یې لږ مقایسه کړو، لږ وضاحت ورکول ښه ډېر به ښه وي. په تېرو وختونو کې وهل، ټکول، زورول، تعذیر ورکول ول او نن په زندان کې کسان په اشخاص په معتادو، په چرسو، په ټابلیټ کې باندې مسو هغول پینې شوي. بهر نه به څوک راغی په معتاد به و. الحمدلله د اسلامي امارت د راتګ سره نن دلته په ټولو ولایتونو محبوسین چې څومره دي زندانونو کې دي حافظان دي. د دوی دپاره زده کړې ترتیبات برابر دي. زندانونو کې وهل نشته، ټکول نشته، زورول نشته، تعذیر ورکول نشته. په مطلقه توګه مې ټول افغانستان کې بند کړي دي. هیڅ چاته به اجازه هم ورنکړو چې د زندانونو چارو سمون اداره کې لاسوهنه وکړي. د امیر المؤمنین شیخ صاحب محترم حفظه الله له طریقه چې کوم حکم راغی، بیا د زندانونو چارو سمون ادارې مشر مولوي صاحب محمد یوسف مستري حفظه الله لوري چغ شوی
څومره مکتوبونه چې تکثیر کړي دي ما ټول ولایتونو ته په جدي توګه هدایت هم ورته کړی چې بندیان محبوسینو دپاره زمینه د کاري د سهولت او د دوی دپاره هغه څه چې دی جامعې ته لاړ شي مخلصه پرهیزګاره متدین شخص دې جوړوي. له اوس مهال بیا له زندانیانو سره تاسو ویلې چې موږ دوی ته تربیت درسونه ورکوو د دې ترڅنګ کومې نورې حرفوي برخو کې زده کړې هم ورکول کېږي او که نه؟ د صنعتي په بخش کې چې موږ دوی ته زمینه مساعده کړې ده د حرفوي زده کړو کې نجاري ده، فلزکاري ده، قلم بافي ده، خیاطي ده، انجینري ده، د لایندوانۍ دغسې که یې راواړو د اوناس طبقو ته چې اوناس طبقې کې ګلدوزي ده، خیاطي پکې ده، قلم بافي پکې شته د دوی دپاره هغه اجناس دوی جوړوي چې ځان ته نفقه پکې پیدا کوي چې استادان کېږي هم پکې په دوی کې. دغسې د بدنباغ ته واړو چې بدنباغ د معجزین چې موږ سره دي هلته چې موږ د موبایلو فابریکه ده چې هغه موبایلونه ترمیم جوړیږي، د بوټو فابریکه ده چې هغه نوي بوټونه چې په اوس بازار کې خرڅېږي هم دغه لپاره، او د لاینده او د پایپ دواني د هغه د تعمیراتي بخش کارونه کسبونه چې دوی کوي په هغه باندې مصروف دي. په هلته مدرسه هم ده، مکتب هم ده، لیسه هم ده او د کاري حرفوي زده کړې هم د مختوري سره. دغه حرفوي زده کړې یوازې په کابل پورې مربوط دي او که نه په ټولو ولایتونو؟ په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولایتونو کې دوی په خپل کارو باندې بوخت دي. ښه، که دا راته ووایي نړیوال خیریه بنسټونه لکه سره میشت او یا نور کولی شي له زندانونو لیدنه وکړي؟ او موږ د زندانونو چارو سمون ادارې رسنیو ته مؤسساتو ته هغه مؤسسات چې سره صلیب دي یوناما راځي د نورو ټیمونه یې راځي مکمل توګه راځي د ټولو محبوسینو سره ویني کتنه کوي ځای ارزوي کوي ټولو سره لیدنه کوي دروازې ورته خلاصې دي هر وخت. ځینې رسنۍ تور دام پورې کوي چې په زندانونو کې سزا ورکول کېږي، ستاسې وضاحت؟ بعضې استخباراتي کړۍ مغرضه کړۍ هغه کړۍ چې د افغانستان د مظلوم ولس کړېدلي ولس ارامتیا دپاره لا اوس هم دوی شر او فساد داسې یو رقم پروپاګانډي کوي چې خلکو په ذهنو کې دا وغورځوي چې په زندانونو کې وهل دي، ټکول دي، ځورول دي. موږ د شکایاتو صندوقونه هم لرو، د کورنۍ اعضاو صاحب هم دي، موږ په محبوسینو دپاره تلیفونو زمینه هم مساعده کړې ده. که هر څوک وي رامخته دي شي انشاءالله موږ که چا سره راونه کړې موږ عدلي قضایي ارګانونو ته سپارلي، هیڅ چا ته به اجازه نه ده ورکړې چې په زندانونو کې وهل ټکول وکړي. یا موږ د محبوسینو سره موږ د محبوسین موږ ته چې کله تسلیم شي د دوی د خوراک او د بود و باش ځای زمینه مساعده کوو. په مطلقه توګه یې ردوم دا هغه رسنۍ دي، دا هغه استخباراتي کړۍ دي چې د افغانستان د ولس د وینې تږي دي چې بې ځایه فتوحات خپروي چې په زندانونو کې وهل او ټکول او ځورول دي. که چا ثابته کړه انشاءالله موږ په اول مقصرې به موږ یو دغه کې هیڅ په مطلقه توګه همدغه شیان رد کړي دي او راتوم دي. که د زندانیانو د دوسیې څېړلو په اړه راته ووایي په کوم پړاوونو کې دغه دوسیې څېړل کېږي که په دغه اړه معلومات؟ موږ د زندانونو چارو سمون ادارې د محاکمو ریاست دلته لرو چې هغه هر وخت منډې ترړي او هلې ځلې کوي. د محبوسینو دوسیو ته رسیدګي په هره میاشت کې موږ سره داسې څوک بې سرنوشت نه ده چې پاتې وي، د سترې محکمې سره یې شریکوي، د هر زون سره د هر قاضي سره موږ د دوی لیستونه هر څه ورلیږو د دغو محاکمو دپاره چې د دوی سرنوشت زر معلوم شي چې بې سرنوشتي دوی پاتې نه وي. داسې څوک د موږ سره په زندانونو کې نشته. موږ ټیم ده، موږ استخباراتي ټیم ده، موږ کشفي ټیم ده، دا ارګانونه ګرځي په یوه ځای باندې. داسې څوک بې سرنوشته څوک نه پرېږدي چې بې سرنوشته څوک وي او ډېر وخت پرې شي، ځکه چې موږ د هغه ارګان سره د ارتباط محاکم د لارې کوشش کوو چې زمینه ورته مساعده شي چې دوی دوسیو ته رسیدګي زر وشي. په ټول افغانستان کې اوس مهال څومره زندانیان دي؟ تاسو سره څومره کسان دي؟ په ټول افغانستان کې په تعداد 12,000 او 12,100 دومره تعداد محکوم شده محبوسین موږ لرو.
په شاوخوا کې 8000 یا 9000 دومره 8500 به شاوخوا کې توقیفیان وي چې هغه توقیفیان ځي ورځي توقیفیان دي تورن دي پیغام باندې چې محاکم باندې کار روان ده اکثر خوشي شي اکثر بیا چې وي نور تازه ځکه د توقیفیان دي موږ سره دي تاسو ویلي چې د تیرې ادارې نه راپدې خو یعنی کله چې اسلامي امارت حاکم شوی د زندانیانو سره ډېر ښه برخورد کېږي سزا او تعزیر او هېڅ ډول دوی نه راوړل کېږي سکنجې نه ورکول کېږي پرته له سزا نه یوه بله کومه داسې بېلګه تاسې لرئ چې زندانیانو ته یعنې تاسې یو ښه خدمات وړاندې کړي وي زندانیان ما مخکې هم درته وویل چې دغه کومې ستړي طرحې چې موږ برابرې کړي د محبوسینو دپاره په تېرو وختو کې مدرسې نه وي هغه مدرسې د مجاهدینو وي چې کولې به اوس الحمدلله ټولو ته زمینه مساعده کړي دغه حرفوي زده کړې په تېرو وختو کې دومره نه وي لکه اوس موږ زمینه ورته مساعده کړي دا خیاطۍ نه وي دا قلم بافۍ نه وي دا چې اوس الحمدلله موږ ته جوړ کړي خو تېر جمهوریت وخت کې نمایشي کارونه ول خو داسې کارونه کړلي موږ څوک نه دي لیدلي په هغه سیم کې لکه اوس چې اسلامي امارت اخ کړی موږ د حافظانو د قاري صاحبانو دپاره څوک حافظ کېږي او د نظارت څخه د حفظ څخه او د حرفوي کارونو څخه چې فارغېږي د هغه اشخاصو دپاره موږ ځانګړی د امین شیخ صاحب محترم حکم ده شاید حافظان به رها کېږي خوشي کېږي به هم او په کلونو کلونو قیدونه به هم کمیږي په لنډ وخت کې به شاهدان و انشاءالله د محاکمو د لوري چې هغه کسان چې فارغېږي هغه حکم فرمان به انشاءالله صادر هم شي که دې ته راشو په ورځنی ډول د بندیانو مصارف څومره دي هر بندي یو بندي د ورځې په اوږدو کې څومره مصارف د محبوسینو دپاره د خوراک د څښاک د زمینې مساعدول هغه څه چې د غذایي مواد د هغه جسمي قوت قوي وي د جمهوریت په وخت کې 82 روپۍ وي د زندانونو چارو سمون ادارې د پیشنهاد له لوري د امین شیخ صاحب محترم حفظه الله لوري چې کوم ترتیب مونږ کړی 160 روپۍ د هر محبوس دپاره روزانه د خوراک ترتیب هم برابر کړی او د اوناسو د بخو دپاره 150 روپۍ مونږ دوی دپاره د ترتیب د خوراک هغه کچه مو لوړه کړې ده ځکه چې د اوناس طبقو دپاره دوی سره بیا دلته ځینې ماشومان وي ځینې هغه وي بیا غیر د علاوې د 150 نه د دوی دپاره موږ د ماشومانو لپاره د شودو د خوراک او د پیمپرو او د صحت په باره کې ځان ته موږ یو ترتیب هم برابر کړی دی دپاره دغه مصارف د بیت المال دي او که نه کوم مؤسسه در سره مرسته د اسلامي امارت له بودیجې څخه هم دي او د مؤسساتو هغه لخوا هم کومه کېږي ډېره مننه قاري صاحب بلکې دا راته ووایي چې د زندانیانو د خوراک په اړه څومره صحي خوراک په دې اړه د محبوسینو ورونو دپاره چې څومره په ټولو ولایتونو کې څومره دوی د خوراک ترتیب کېږي موږ تابلو لرو د تابلو د مطابق دوی دپاره غذایي مواد برابرو هغه د تابلو مطابق دوی دپاره که د غوښې وي او که د نورو سبزیجات وي ځکه که ډېر شی مو د دوامداره ورکړل شي په دوی باندې بیا بوج تمامیږي هغه د توسیم اوقات له لوري مطابق چې دوی دپاره کومه تابلو چې شوې د هغه دپاره د خوراک زمینه موږ ډاکټران دلته لرو کوم خوراک چې دوی دپاره په وخه شي جوړ شي یو منظم ترتیب لرو هغه له وروسته چک کېږي بررسي کېږي چې کله صحت شو ډاکټران وکتل ټیسټ هغه یې وکړل هغه نه وروسته بیا محبوسین ته ورکول کېږي که ډاکټرانو صحت نتیجه ورنه کړه ویل چې په دې کې لږ داسې علامې دي یا داسې مکروبات شی دي مطلق یې موږ مسترده وو او شی ختموو قاري صاحب مبارکه که د زندانیانو د بندیانو د ملاقات په اړه راته وغږېږي د تېر او اوسې مقایسه سره وکړي د ملاقات په برخه کې څومره اسانتیاوې ورته رامنځته شوي د محبوسینو د کورنیو د اعضاو دپاره دلته ولایتو کې پلوچرخي کې موږ د دوی دپاره دغه زمینه ورته مساعده کړې چې دوی کسان د کورنۍ اعضا ورلځي بعد له چکو بررسي له لوري چې چکو بررسي نه خلاص شول د دوی دپاره موږ وسایط موټر جوړ کړی دي چې هغه موټرو کې دوی راوړل کېږي د مابس تر خولې پورې مابس په خوله کې چې بعد د کنټرول څخه دوی ورځي خپل د محبوسینو سره ویني واپسي چې کله ځي دوارې واپسي به په هغه وسایطو کې کېني واپسي د مابس تر خولې پورې واپسي به غذا ته رسیدګي دوی دپاره ده دا زمینه الحمدلله موږ دوی دپاره جوړه کړې ده او ایجاب کړې ده ترتیب دپاره
که د ښځینه بندیانو په اړه معلومات راکړي ټوټل څومره ښځینه بندیانې دي د افغانستان په زندانونو د 19 طبقه به زندانیان څومره موږ سره په زندانونو کې دي تعداد تر 1200 پورې داسې راځي ځکه د تعداد کچه لوړه ځکه زه درته ښیم چې په دغه ځینې توقیفیانې دي چې ځینې خلاصېږي کمیږي موږ سره په د محبسو کې دوی ژوند کوي تر څه پورې سره دي محاکمو. تیر کال د اخترونو او د روژې پر رسیدو سره ځینو بندیانو ته د بند موده راکمه او یا معاف شوه ټوټل څومره بندیان وو په کوم په تعداد د 2000 3,500 تعداد پورې کسانو ځینې کسان خوشي شوي او ځینې کسان د فرمانونو حکمونو قیدونه کم شوي دي په کچه باندې اوس نوې طرح هم جوړه کړې الحمدلله کوشش په دغه کې کوو چې هغه اشخاص چې په زندانونو کې مدرسې وایي او درسونه کوي د کمیسیون له لارې باید دوی دپاره لیستونه جوړېږي او د دوی عدل قید موده به ټیټېږي امتحان به اخیستل کېږي کمیسیون لري چې حافظان شول خوشي کېږي به او قیدي موده به یې کمیږي هغه اشخاص چې په کټګورۍ باندې تقسیم کړي دي چې دوی د دغه ځای کې توجه ټوله مدرسې ته واوړي او دغه ځای چې بهر اوسي مخلصه متدین پرهیزګار مخلصه کس وي چې هغه جامعه کې اولس و هغه د کلي ملا امام و هغه د کلي ملک او خلک لاس په دعا شي تمه شته چې سږ کال به هم په زندانیانو دغه د شفقت لاس راکش شي انشاءالله که د خدای رضا په لنډ وخت کې به ما هم درته وویل چې به د لوی مراسم دي په دې مراسمو کې به هم انشاءالله کوشش کوو چې دوی په ډېر تعداد حافظان او نور فارغېږي د فرمان حکم به شاید تاسو ووینئ کوشش کوو چې د زندانیانو لپاره موږ اسانتیاوې او زمینه مساعده کوو چې دی مخلص پرهیزګاره شخص وي چې خپله جامعې ته لاړ شي ځکه د زندان په درد موږ پوهېږو موږ کلونه تیر کړي د زندان په خوږ په درد او د کورنیو اعضا او تکلیف په ټولو شیانو آګاه یو په دغه باندې پوهېږو انشاءالله. په زندانیانو کې د ماشومانو مجهزینو په اړه لږ معلومات د اطفالو په باره کې چې بادامباغ کې د موږ سره دوی دي هغه همداسې ساتلي موږ لکه خپل بچیان د کورنۍ او اعضاوي چې هلته موږ سره وي هغه دپاره موږ استادان مقرر کړي په ځای کې معلمان په ځای کې دي موږ لیسه هلته لرو مدرسې مو هلته الحمدلله شته فابریکې مو هلته دي نور دوی هم دا شی کړي هلته چې د مدرسې ټایم ځان ته معلوم ده چې هغه د درس مدرسه ترتیب خلاص کړي یا مکتب ترتیب ځان ته معلوم ده چې بیکونه دي کتابونه دي کتابچې دي هغه سلسله چې خلاصه شوه بیا راځي خپل هغه حرفوي زده کړو ته چې څوک انجینري بخش کې کار کوي او څوک د بوټو فابریکه کې کار کوي او څوک د تعمیراتي بخش کې کار کوي او څوک د موبایل سازي او د جوړولو ټیمو کې استادان چې راغلي دي او استادان ورسره دي په هغه ټیمونو بخشونو کې کار کوي سره دغه کوچني مهاجرین عموما په کوم برخو کې دوی مثلا زندان تر زندان رسیدلي مخدره مواد اخلاقي فساد او کنوري دوی اکثر موضوع زیاتره قضیه چې موږ سره د سرقت یا غلاوي یا د معتاد وي او چیش کې معتاد وي اکثر د شی چې جرم کړی وي د چرس مواد مخدرو پلوري او شی پلوري په دغه عادي قضیو کې دوی د قضیو کې نیول شوي دي اخلاقي ځینې فساد کې دي نو په دغه شیانو کې موږ کوشش کوو چې دغه د دوی دپاره د اصلاح او ترتیب او پروګرام جوړ کړو ځکه چې نوي ځوانان تنکي ځوانان دي او دوی په ذهنیتو باندې او ترتیب باندې چې کار وشي انشاءالله تر وخت مدته پورې او د دوی کورنۍ او اعضاوې هم خوشحاله دي چې موږ بچیز دي اکثر داسې وخت هم شوی چې دوی بچیان خلاص شوي دي دوارې بیا هم راځي ځکه چې زه هغه لیسه ووایم درس ترتیب ووایم او کورنۍ اعضا هم دغه وایي چې تاسو هغه زمینې درسي دوی دپاره دلته ترتیب برابر کوي. ځینې بهرني سازمانونه وخت نه وخت تبلیغات کوي وایي چې په زندانیانو کې د زندانیانو برخلیک معلوم نه دی دا خبره تر کومه ځای پورې درسته ما مخکې هم عرض کړی درته چې بعضې استخباراتي کړۍ دي بعض هغه خلک دي چې د اسلامي امارت د افغانستان په ضد باندې توطیې پروګرامونه جوړوي رقم برنامې جوړوي په هغه ځای کې چې په زندان کې فلاني شی شوي دي برخلیک نه دی معلوم
نو مهرباني دې وکړي دوی دې موږ ته لیست راوړي او را دې شي موږ سره دې کښېني چې هغه کسان چې برخلیک نه ده معلوم هغه کسان چې دوسیې نه دي معلومې هغه دې موږ ته واضح کړي د ملت له طریقې ورته وایم دغه د افغانستان مظلوم ولس چې موږ ګوري را دې شي مخامخ دې راسره کښېني او ودې ویني چې هغه کوم شیانو کې برخلیک دي چا نه ده معلوم هغه کسان دې ورته معلوم کړي په هغه ځای کې والحمدلله موږ په زندانونو کې داسې څه نشته دا د افغانستان بچي دي دا د افغانستان د موږ د ولس هغه ځوانان وي که کشان وي ثمره ده په دغه باندې بې سرنوشته کول او زه وایم دا به لویې غټه جفا وي چې څوک یې کوي کله او حاشه څوک بې ثابته هم نه کړي چې په زندانونو کې به داسې یو رقم واقع وي په زندانونو کې څومره بهرني وګړي بندي دي خارجي اتباع وي چې موږ سره دي مختلفو جرمونو کې 150 تقریبا چې څومره تعدادو کې دومره کسان به شاید وي موږ سره چې دوی په اکثر جلکاري او د فریبکاري او په دغه قضیو کې اکثر موږ سره بندیان دي د اخرنۍ پوښتنې په څیر مرکه انشاءالله راټولیږي کله چې فتح راغه له زندانونو ځینې پخواني خطرناک بندیان ووتل آیا بیرته اسلامي امارت دغه بندیانو دوسیه وڅېړله او که نه پاتې لا تر اوسه د زندانونو چارو سمون ادارې هغه اشخاص چې متکرره مجرمین ول له زندانونو څخه ووتل د هغه فهرست لیست ټولو ارګانونو ته ورلېږلی خو هغه اشخاص چې کورنۍ اعضاوي عریضې کړي دي اکثر نیول شوي دي موږ سره په زندان کې دي او امنیتي ارګانونو ته ولېږلي انشاءالله کوشش د امنیتي ارګانونو چې ځینې اشخاص چې متکرره مجرمین دي جرمونه یې کړي دي او اکثر نیول شوي هم دي ځینې د کورنۍ د عریضې په هغه باندې چې موږ ته یې موقعیتونه راښولي دي نیول شوي دي اکثر ټولې په هغه باندې قاري صاحب محترم د یو مسؤل په صفت هغه والدینو ته ستاسې پیغام څه دی چې خپل بچیان تر بندیخانو رسېدلي که په کوچني په لنډو کې خپل پیغام ورته وړاندې د افغانستان مظلوم ولس ته کړېدلي ولس ته ځورېدلي ولس ته په اطمینان ورکوم چې کوم بچي د تاسو که ورورم ده که پلارم ده او که د اعضاو کوم بدنم د کورنۍ چې څوک وي دلته یې موږ سره ده امانت یې راسره په الله باندې قسم مې داسې ساتلی لکه د خپل کور اعضاو د کورنۍ سره چې چلند کوو د زندانونو چارو سمون ادارې هغه مکمل اصول چې دی هغه تطبیقو د امیر المؤمنین شیخ صاحب محترم حفظه الله چې کوم حکم دغه تطبیقو د بېځایه او فتوحاتو خپرولو څخه تاسو ډیر زیرک ورته اوسئ چې ځینې بعضې استخباراتي کړۍ دي چې پروپاګانډې پورته کوي تاسو په ذهنونو تشویش پیدا کوي زما دروازه هر چا ته خلاصه ده هر څوک راتلی شي هغه اشخاص ته زه چا ته اجازه نه ورکوم چې په زندانونو کې وهل او ټکول وکړي د عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارم او یوه توصیه مې خیر د افغانستان کورنۍ اعضاو ته نورو ته هم ده چې د خپلو بچیو توصیم اوقات ورته جوړ کړئ د خپلو بچیو د بېځایه اشخاصو سره ناسته ولاړه چې څوک ونه کړي داسې نشي چې په داسې دوی به خبر هم نه وي په نورو قضیو کې به یې راوستلي په مخدرو په نورو قضیو کې جرمونو کې به یې راولي له خپلو بچیو نه ساتنه وکړئ او د هغه توصیم اوقات د مدرسې او د مکتب ترتیب ورته مساعده کوي او چې هغه اشخاص چې کورنۍ اعضا وي دلته موږ سره دي کوشش وکړئ چې ځانو سره څه را نه وړي داسې اشخاص چې چا به یو څه ورکړي یا به مخدره توکي پکې اچولي بل شي اچولي چې داسې نه شي چې دلته ونیول شي بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي نور د زندانونو چارو سمون اداره دروازې ټولو تر مخ خلاصې دي موږ هم په خدمت کې یو د تاسو کورنۍ اعضاو دي موږ سره امانت دي الله تعالی هم سرفراز او آباد لره ډېره زیاته مننه قاري صاحب محترم چې موږ ته وخت راکړ او له موږ سره مرکه مننه ستاسو څخه هم تاسو ټول څخه هم انشاءالله راځي قدرمنو اوریدونکو لیدونکو دا وه د زندانونو چارو سمون له نظامي مرستیال لوی پاسوال قاري حبیب الله بدر سره ځانګړې مرکه له لیدو او کتو څخه مو نړۍ مننه